بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيد جنت بارك اسمه وشو تذکرہ وا ابن قیم سے بده باندې مستقله مسله لیکلی دا اسباب د دخول د جنت او د کیفیت او اق انعامان شغد رسول الله په حدیث کې تشریح شوی دی او دا خبره ذکر کول چې سوی دروازې دي کوم یو کس هغه به اخره جنت ته داخليږي او غلب الله رب العزت د دنیا سوچنده جنت ورکړي دا مسله شروع تفصیل سره نن به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیثنا دا خبره تشریح کیږي د جنت د تذکری او د قیامت د حالات مبارک او د جنت نعمتونه او د جهنم عذاب حدیث کې راځي په روایت د مسروق باندې دا وی چې موږ عبد الله ابن مسعود خبره ذکر کړې ده چې رسول الله فرمایلی دي دغه د قیامت د ورځې ټوله تذکره رسول الله کړې ده ډېر جامع انسانو عليه الصلاه والسلام ويجمع الله الاولين والاخرين الله رب العزت باولني او رسنی ټول خلق رسول الله فرمایي راجمع کی د قیامت ورځ باندې چې هغه معلومه ورځ او معلوم وخت سلوي خره به داخله ولاړی او بده چې حال باندې رسول الله فرمایي چې د ټول انسانانو د سترګې په پاس د تندیل را ختلی او بر اسمان له بګوري چې زمنګ الله به زمنګ بارے کې کومه فیصله کوي څه حالت به زمنګ د جهنم فیصله به وګړي جنت تخپل ځان فرض کبره ډګر او میدان کې نبی کریم علیه السلام فرمایي چې انتظرون فصل قضاء انتظار دې خبره به کوي چې وځو د الله فیصله سي او کومه مسله به او زموږ باره کې به الله کوم حکمي رسول الله فرمایي چې رب العالمین برکت شي د ورېزې په یو سوري کې د عرشنا کرسی لا کم چې دغه د شان مناسبه چې په دې ورېز کې د الله رضی ده بسنګ رضی د الله نبی ویلي د زموږ په ایمان دی دي کې بده چې عقیده ساتو چې کوم سلف صالحین صحابه او عقیده او تابعین نه په تعویل کو نه په تشبیه نه تحریف او نه تعطیل چې کله راخته شو د کورسیلا کوم چې دغه د شان مناسبه ده یو اوس کوون کې به یو आवाज وکي ايها الناس اي خلکو تاسو راځي نه من ربکم الذي تاسو د اقرب نشه پیدا کړی او تاسو له رزق در کړی دی به تاسو د امر کړی چې د الله بندگی وکوي ولا تشرکو به شی نه او د الله سره به هیڅ شریک نه جوړوي د الله ګوره پیدا کړی یو رزق در کې بل اسی محمد پیدا شوی نه لکه څنګه چې دا قدر د دهریانو دا بلکې الله تاسو له امر کړی به خبره باندې چې ایواز به د الله بندگی کوي هیڅوک په هیڅ شي کې به رب العالمین سره شریک نه جوړوي کوم ملائک دی او انسانان دی او کوم لري کې ژوند دی بلکې د څه بوي چې څومره اقسام د بندګۍ دي د ټول رب العالمین پورې خاص تکلیف کې را مدد شوی الله لا رکوع سجده چې کېږي هغه یو الله لا نظر نیاز او خیر او خیرات چې کېږي هغه واجب یو الله په نامه باندې په دې ځمکه باندې چې قانون من لګيږي هغه واجب من الله لیکن رسول الله فرمایي وګرځي داخله اساسونه په هغه طریقه باندې چې په دنیا کې وګرځي او يعبدون فی الدنيا او په دنیا کې دوی بندگی وکړه هر شخص خپل ولر انتخاب کړه څوک د يهودیت زامن شو څوک د نصرانیت زامن شو څوک د دهریت زامن شو څوک د اسلام زامن شو سلمان فارسی نه بچا ته پوښتنه کوي چې د شاه بچي انا ابن الاسلام د اسلام بچي موږ تاسو د اسلام زامن یو الیس ذلک عدل من ربکم رسول الله فرمایي دا اواز کوون کې به دا خبره وږي چې دا الله د خونه د انصاف فیصله نه ده تاسو له قالوا بلا دا ټول بو چې ولنه د عبادت معنا لغوي او معنا اصطلاحي تشریح شوی و او مخکې درسونه کې دا خبره ذکر شوی چې د انسان د عبادت خون په سبانه پیدا کیږي او څو قسمه بندګی ده پنځلس قیدی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د قواعد النورانیه ذکر شوی نو قال رسول الله ویلی چې دا منادی بده شي وي فینطلق روان شو هر یو قوم اله ما كانوا يعبدون دوی روان شي هغه سره چې دوی چا بندگی کړي دا او په دنیا کې دوی کوم نقشه ځان له انتخاب کړي په دنیا کې چې چا د چا بندگی کړي دا نو الله رب العزت په موقع تر باندې ور روان کې چې اوس به ورسي او دغه شکرونه ورته جوړ شي څوک به نور خپل روان شي ځکه په دنیا کې د نور بندگی کړي رسول الله فرمایي څوک به رسول مې خپل روان شي او څوک به بوتانو خپل روان شي چې لکانو بوتونه جوړ دي چا د عیسی بندگی کړي دا او چا د عزیر بندگی کړي علیه الصلاه والسلام ويبقى محمد حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم به پاتې شي او دغه امت یوازې
چا چې په دنیا کې د شاه بندگی کړي به خپل معبود بشي او روان شو میدان د حشر کې یوازې زموږ رسول الله فاتح شو او زموږ سره امت فياتيهم الرب رسول الله فرمایي چې د انسانانو له الله رب العزت رش فيقول زموږ الله به دا خبره وکي ما بالکم سو وجه تاسو الله تنطلقون چې تاسو روان نه لکه څنګه چې د عام انسانان روان دي سو په یو طرف لاړو سو په بل طرف لاړو سو په بل طرف او تاسو باندې چې په څه باندې ولاړې رسول الله فرمایي چې د مؤمنان به جواب ورکړي چې ان لنا الها زمون خپل یو معبود شته کارساز حاجت روا شته هغه تر اوسه موږ لیدل اند چې کله مو ولیدو دغه به موږ روانيو الله رب عزت به انسانانو لوي هل تعرفون وتاسو د خپل رب پیژنې کې شرط مو ولیدو ویشه او ويقولون د انسانان بو چې ان بيننا وبينه علامه زمونږ دغه مابین کې ونخه ده چې کله موږ وګورو هغه نخه موږ پیژنو چې داس موږ عرب دي من خپل معبود باندې خبرې پیژنو رسول الله فرمایي چې رب العالمین بر انسانانو لو چې ما هي دانه خصدا فيقولون دوی بده شي وي يكشف عن ساقه یذا معنا چې دا بکلاواله وکي د خپل پونډې نه معنا دا پونډې برخکاره کی قران کې الله دا خبره کړې ده او رسول الله په احادیثو کې هم دا راغلي ده د الله رب العزت پونډې کوم چې دغه د شان سره مناسب د شي بنو چې موږ د الله پونډې چې موږ د پونډې غوندې نه تعویل به نه کوو تشبیه هم نه کوو تحریف هم نه کوو موږ بر قران او سنت ظاهر منو وی هغه به خپل پونډې راکاره کی رسول الله فرمایي فعند ذلك بدغه وخت کې وې د پونډې نه بکارواله وکړي چې دا ټول انسانان رب العالمین له فروج سجدن سجده کوونکی ځکه د الله نه خبره معلومه شو د الله نبی فرمایي شو يبقى قوم یو قوم په دې شي دغه شاګان به دي شي لکه د غویانو د کری نیغي بشلش کوم انسانان چې په دنیا کې د الله بندگی کړي دوی بل الله به سجده باندې پروژنو دی به کوشش دا کوي چې سجده وکي الله ورته د الله نه راقاتي نشي نیغه به کی وجدا قران کریم کې رب العالمین دا مسله تشریح کړي دا چې کله الله رب العزت د خلکو له امر وکړي د سجدې ټول سجده وکړي او کافر به د وخت کې خاور راواخه سي لوټه تندې پوری ونی ولا وک الله په دې باندې سره قناعت کې ودی کې نظام الله له ډېر غټ کار ماوي څنګه الله له تندې بسمه کبانه کېده د الله رب کې سوګ دی رسول الله فرمایي چې د املاګانې به دي شي غش یریدون سجود رسول الله فرمایي داخله به اراده له سجده لري خو فلایستهونه بالکل به سره طاقت نه لري دا وجه دا و چې دوی په دنیا کې د سجده له دعوت کړی شي او جوړ و خو لیکن هیڅ هم سجده الله نه وکړي دلیل به دې باندې چې الله لپاره د دنیا کې کوم عمل نه کړي ورالته به هیڅ هم نشي کېدی دلته به عمل کوو ثم يقول يا الله وي چې اوچت کې د خپل سرونه به داخله خپل سرونه اوچت کې الله رب العزت بدول رڼا ورکی علی قدر اعمالهم د دوی د عمل په اندازه باندې چې په دنیا کې څومره عمل کړي د اق عمل په اندازه باندې الله تعالی یو رڼا ورکی ځکه تورتم د قیامت پر ورځ باندې رسول الله فرمایي باز انسانانو له الله د رڼا ورکی لګره غر په اندازه د غرغون رڼا د غرغون د بجلی يسعى بين ايديهم دبر انسانانو مخې رواني بعض انسانانو له بده سره رڼا ورګل کېو دغه نه وړه غونډه کې غوندي او بعض انسانانو له بده سره رڼا ورګل کېو کجورا او بعض انسانانو له بده سره رڼا ورګل دغه نه وړه تر دې پورې چې اخره کس پر انسانانو کې رواني وي اغلب دومره رڼا ورکړي شي لکه د قدم د دې کټه ګوتې په اندازه باندې د بجلی وي کله به دا رڼا کوي او کله رسول الله فرمایي دا مړ کېږي فاذا ازا چې کله رڼا وکي نو قدم قدمه دا ور خپل قدم مخې لګي او مشو مزل بوږي خو چې کله رڼا پاتې شون زی به ودري په حدیث باندې تاسو سوچ کوئ یو سړی د کټي کو د اندازه باندې رڼا او بل سړی د غر په اندازه باندې رڼا دلیل به دې باندې شګور عمل له سخت ضرورت پکار دی عمل پکار دی عمل په دې نسب او بدی غټ غټ دا باندې موږ په قیامت کې نشو بچ کېدی چې لکه زه خو فلاني بچي موضوع غره فلاني سړی ما او زما به دا رقم جامع او زما به دا رقم گاډي او زما به دا رقم بلډینګونه او زما دا رقم خاندان او زما دا رقم نسب الله رب عزت زمونږ سره کار لري هغه د عمل سره نو رسول الله فرمایي چې کله رڼا شي زیبه شي تیرې شي وبدريږي الله رب العزت بر دې خلکو مخ کې حتی در دې پورې چې د انسانانو باندې اور باندې ورتيږي د دې اور اثر به شي پاتې لکه څنګه چې د توري دا تیرواله لري دقشن تیرو نو دی انسان له بده خبره وکي چې حرکت کوي
وی ارسړي چې څومره رڼا د مکه رڼا په اندازه باندې برواني رسول الله فرمایي باز انسانان به د شي رڼا رواني لکه د سترګې رب یو پړک سره وبدي پول باندې تیر شي او باز به شي رواني لکه بجلی او باز به شي رواني لکه د اوریزه او باز به شي رواني لکه غستوري باز به شي رواني لکه څنګه چې د باد روان دي او باز به شي رواني رسول الله فرمایي لکه څنګه چې اس په منډه باندې روان دي تیز باز انسانو پیدل رواني حتی در دې پورې اقا انسان چې هغه د کټې د ګوتې په اندازه باندې رڼا ورکړې شوی دا وی هغه په دې مخ او په دې لاسونو په دې په باندې روان دي چې په کوناټو باندې روان دي لکه ماشوم چې کله حرکت کوي انو په حرکت باندې راځي لاس برکاږي او دا لاس او کوي به یوځي کې تړلې یعنی اچولي بند کړي به چې اوس پرې نه وزما به به د شرور او حرکت کې به التفقه تړلې او د لاس برې ځان سره راکاږي وی تر دې پورې چې دا اور به رسول الله فرمایي دا ګر چا پر اطراف د سوزي دی خو نه مرته ور متوجي دی خو نه لاندې نه مو دی خو نه دام د شي ورور روان دي وی اندسه به مشي حتی تر دې پورې رسول الله فرمایي چې ایسه نجات به مند کې پوری بووړي ندشي بووي الحمدلله طول صفاتنا د کمال الله لري لقد اعطاني الله الله رب العزت مال را کړی د شي چې اچاله نه دی ور کړی ځکه دله د خپل شي ډیر غټ شي کړو دا غټ شي دی ما د جهنم د اور نه بچاو وجه دا و چې الله مال نجات راکې دینه چې ما په خپل سترګو باندې دا اور ولیدو داخله به کې اور پریواته صاحب خو پریدا د قیامت د میدان تشریح کیږي او دا غوسه موده دی رسول الله فرمایي ودا سړی به بوتل شي د جنت د دروازې مخه له غټ ډنډ دی دی جلا دلته الله غسل ورکی د ملائکه په امر د الله په امر باندې ملائکه بدل غسل ورکی نو د جنتیانو دغه بوی او د غوی رنگونه بدل را واپس شي دا به د جنت وګوري د دروازې د سوري مورینه به وګوري شي او هو څومره مزیدار تعمیرونه دي نه څه نعمتونه دي او دا باغونه دي کیسه منظري الله رب العزت له دا خبره کوي چې رب اسم رب ما ته جنت ته داخل کا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي رب العالمین ورته دا خبره کوي چې ته جنت سوال کوي ګور تعالی ما د اور نه نجات درکې د اور نه میرا بچ کې اوس ماره د جنت سوال کوي وې دا سره به د خبرو کې چې اسم رب اجعل بيني وبينها حجابا لا اسمع حسيسها زمو د اور ما بین کې پرده وګرځوا چې دغه دغه ګړزار او د आवाज نه اورم وسی ریګم چې بهم به ګورونه ګرځول شي دا ګړزار به دومره سخت دي رسول الله فرمایي وې د انسان بل جنت نه داخل شي به ویلې وې دلته مخره یو بلډینګ یو منزل یو چت راکارش نو الله رب العزت له بده خبرو کې چې ربي اے رب زما دا خو مال راکړه منزل د اور نه بچي دروازې را وسو و چې جنت له ور داخل کو مخله کې سب تعمیر ورته راغی رسول الله فرمای رب العالمین بدل دا وی فلعلک شاید ک تعالی زدا تعمیر دا بلډینګ درکم تسال غیره ته وګوره به بل شي سوال کوي اوس خو بدان درکم در جنت یو کیسه قصر دی بلډینګ دی منزل له نو دا انسان بو الا د سینه دا و عزت د اسمر سب عزت باندې قسم چې زبل سوال نکوم خو بکه دومره خبره ده دغه تعمیر راکا دا قصر دا بلډینګ یدینه چیرته بلکې سم منظر شته هیڅ چیرته نشي د په نظر کې دغه شی ښکاری رسول الله فرمایي وې د شي انسان له الله رب عزت دا منزل ورکی وېدا چې کړه د قصر لور داخل شي د دین وړاندې او بل قصر ګوري هغه ډېر مزیدار دی نو رب العالمین له دا خبره کوي چې اسمع ربا دغه منزل مال راکا دبل قصر وسرا ذکر انسان مطابق کې هرڅ پروت دی الله رب العزت بوله رس خبرو کې چې اسما بندا کته شرط دا بل بلډینګ درکم ګورته به رب سوال کینو دا خبره کې چې زما استفا عزت باندې قسم زبل سوال نه کوم اې دینه مملا شرط بل کې سم منزلي دا غوډر مزیدار منزل شماله دی راکی رسول الله فرمایي الله رب العزت بدل دا بل قصر مورکی داغه مخکې به بل کې قصر ورته معلوم شي نو دا خبره وږي چې اسم عربه دا مال راکا الله رب العزت ورته چې اسم بندا کده تعالی درکم ګوره به د بل سوال تکای د بل سوال کوي د بل وستا په عزت مې قسم عزتانه د بل سوال نه کوم د بل بلډینګ او د څومره مزیدار قصر دی وی الله رب العزت بدل دا دریم بلډینګ مور کی ثم پس دغه رسول الله فرمایي دا سړی به چپ شي یسکت خاموش بشي الله رب العزت ورته وایي چې مالک لا تسل اسما بندا ولی سوال نه کوي د جنت د دروازې لمه چراوه شه ودی چې داخل مې کو به مې چې بلډینګ درکې ودی چې الله دارا کو به مې چې دا درکې ودی چې الله دارا کو اوس غلې شو خاموش
رسول الله فرمایي وې دا انسان بده شو رب اسما ربا مستانه ډیر سوال نه وکړو نور مال حیا راځي او ما تعالی قسمونه کړي به خپل خبره کې زه په خپل قسمونه نور حیا مال راځي چې ستا عزت مې قسم سوال نه کوم او ستا عزت مې قسم سوال نه کوم الله رب العزت ورته شي وای چې اسما بندا آیت په دې باندې خوشالي کې نه چې د دنیا چن دومره دنیا چې کله ما پیدا کړې ده تر دې پنا کېدلو پوري او د دې لسچند چې زه تعالی درکم ته په دې خوشالي کې نه د خبر له متوجي چې په کوم ورځ باندې څنګه الله دنیا پیدا کړې ده د قیامت د ورځ پوري یو خدا شو او لسچند دومره نور په جنت کې دومره پراخي تعالی در نه کم ابادي او رتبه وسمکا نو دا سړی به دې خبرو کې چې اے ربا ته ما پر ټوکی کوي لګا شي تاسو ما پر ټوکی شروع کړی وان رب العزه رب العزه ودا خبره چې کله دا بندو کې نو فیسحق الرب رب العالمین په دې وخت کې وخاندي کوم شي داغه د شان مناسبه مسروق سے فرمای وی عبد الله ابن مسعود بچ کړه دې حدیث دې لړاږي نو ایسه د بو خاندل یو سړی ورته ویل چې یا عبد الله ابن مسعود زه چې سره دا حدیث کله اور مودیزه تر ورسېږي ته خان دا وجه صدا هغه فرمایي چې کله ما د رسول الله نه دا حدیث اوریدو چې دې ځله براغه چې بار بار ودا حدیث محمد رسول الله مالا تشریح کولو وی رسول الله به دومره وخاندل چې در دې پورې د ادرس غاونه به ښکارا شو هغه به دې کې خندا وکړه او رب العالمین د خندار موافقت اغم خندا کوله وی دا بو الله رب العزت ورته وی چې لا زه ټوکو ولا نه یم ولكن على ذلك قادر زګور په دې باندې ډېر زور وره چې دنیا لسند دغه څو چند تعالی درکم سوال کوز ما مندا نو دا سره به دا خبرو کې چې الله مدي جنتونو سره یو ځای کا د زما ملګری چې مخکې جنت لاړې التمه بوزا الله رب العزت بدلو چې زو ورشه ودا روان وی حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي يرمل فی الجنه په جنت کې برشي منډي شروع کی سړي سره دا یې چې اوس ما باندې څو غاګونه کې چې لکه ودرې کرا وګرځا وی حتی اذا دنا من الناس چې خلکو لور نږدې شي وی دله بده شي بلډینګ د ملغلرینا را مخامخ شي د ملغلرینا محمد رسول الله فرمایي چې الله به جوړ کړي فیخر ساجدا اسب الله له سجده باندې بریوشي د جنتی دله به دا خبره وشي چې ارفع راسك اسما بندر سر درو چت کا مالک ولی نو فیقول به دا بنده به د خبره وکړه ایت ربي ما خو خپل رب ولیدو نو فیقال له دې جنتی له دا خبره وشي ودا ستا رب نه دی بلکې دا ستا یو بلډینګ دی چې الله رب عزت تعالی به جنتونو کې څونه بلډینګونه تیار کړی دا یو بلډینګ ته ولیدو قال دا فرمای وی په دې وخت کې د شړی سره مخامخ شي ځم ورته برابر کې سجده ورته وکما نو فیقال له دلب ویل چې مالک دا کارونه کې دا ولی د سلت سجده کوي ويقول ذا ابو رايتو ما خوري دشته یو ملک د ملائکه را ته الله د ملائکه نه یو ملک څخه اراده مې درجه سجده ته حکم کړي چې بده باندې الله خوشاله شي په دنیا کې د الله نشو بل چې سجده جایز نه ده د آخرت ژوند به جدا دی ويقول له اذا سړی بدل اوي انما انا خاذن ز سره څوکیداران او ساده غلامان نه یو غلام ما چې زما د الله سره تقریبا زر خادمان دي تاسو څنګه له سجده کوي زستا په خادمانو کې استا په غلامانو کې د یو خادم ما چې زما د الله سره دي زر خادمان دي او هغه ټوز ماغونه کې استدي زماغونه مزیدار دي رسول الله فرمایي فینطلق امام رسول مخ رواني تر دې پورې شو بل بلډینګ بدل راکړه کړی او دا بلډینګ چې د شو ډډه ملغلره ده رسول الله فرمایي دروازې او د قشن دا چابېنې وي او په دې کې به مخامخ د جوهر لګېدلې چې هغه به تک شینی خو لیکن د لاندې طرف رسول الله فرمایي تک سوربي وي دا بلډینګ د بار نه به شین معلومیږي خو نه چې انسان له ورنو جوړ دا به تک سوري مزیدار او په دې کې چې د څومره جواهر لګیدل رسول الله فرمایي هر جوهر به د بل نه جدا رنگ لري او هغه به د بل نه جدا رنگ لري او هغه به د بل نه جدا رنگ لري په دې اړو کې به تختون رب العالمین برابر کړي او په دې کې بناویګانی حوري وي په اړو حور باندې به اوی جوړي رسول الله فرمایي رب العالمین شولي چې پاغه کې به دغه هغه پونډې کاری او د قشن جامع به کاری او هغه مغز به کاری او د وینو ارچو به کاری په دې کیفیت وکله چې دا سړی ته مخ واړی او بیره چې مخ ورواړی نو څومره حسن شي مخ کې پکې رسول الله فرمای اویا چند نورم پکې ورځي به چې ته مخ د شواړی او به د شور ګوري چې مخ کې کوم حسن لیدل او هغه اویا چند نور زیات شوی دی هغه اویا چند نور زیات شوی دی
دا سړی ورته خبره وکي قسم په الله چې تعالی څومره د ستري او نظر در اړو متم چې حسینه جوړيږي ناغه دا خبره کوي چې تعالی وګورم دا قشن ته مله دومره ډولي او حسین جوړيږي الله به دکم داسې بيو رانا کیری نو به بدل چې خبره کوي چې پورته خېجا دلب ویلش وې ساده حکومت چره ستاده رقبو د ازمکه چې دا د سلو کلو په اندازه باندې چې د انسان د سترګې به کار نه کوي دومره ز تعالی در کوم لکه سل کړه چې سړی مزل وکي او سترګې به کار نه کوي دغه نه به ورسم د نور هم د نور دومره نور وې دومره رقبو ازمکه د جنت الله تعالی در کړه دا اق انسانو چې باغه کوناټو مدار روانو په پوری سورات نو مسروق سے فرمای عمر بن الخطاب په مجلس کې ناس او دا خبره وکړه چې ابي ابن كعب یا كعب دا د جنتینو هغه ادنا جنتی چې دومره مرتبه ده فكيف اعلاهم هغه وچت انسان له الله رب العزت څومره درجه ورکړي چې به د ټولو کې زموږ سوسو وچت نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا غلب الله څومره ورکړي درجه نس مکه چې د ادنا جنتی سلچند د دنیا په څومره د نظر کار کوي دومره الله ورکړي نو كعب فرمایي یا امیر المؤمنین یا عمر بن الخطاب د نعمتونو په کې رب العالمین برابر کړي چې نسترګو لیدلې دي نه غوګونه اوریدلې دي او الله رب العزت باندې کې کورونه جوړ کړي دي او پاګه کې هوري دي او پاګه کې میوي دي او اشربت طعام شربتونه دي چې هیڅ نه درېدلې نه جبريل دې د نور ملائکه لیدلې او به کعب صدق ایت ویلي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم نه معلومه کړي او نفس حق نعمتونه چې دوی پټ لشي ویل چې الله اخواله د سترګو د جزاء بما كانوا يعملون دا د دی وجن الله یبدنه کې عملونه کړي دي او به ویلي چې دینه اخو رب العالمین نور جنتونه پیدا کړي دي او ډولي کړي دي مزیدار او کیسه چې پای کې خمیر د ملغلرو هیڅ باغله داخلي کې نه مگر جنتی سړی به ور داخليږي چې داغه مخ وسه پړقار کوي نو دا به وای چې کعب مالوي عمر بن الخطاب مالوي چې یا کعب هذه القلوب د زړونه چي دي قسم په الله ډیره مینه پیدا کړې دي سره داله په جهنم باندې را باندې کمانه دا ته جنتونه تذکری وکړي چې موږ د زړونه بالکل نوروال وته په بل تر باندې لاړل د جهنم تذکرم نه پکار د اسنه چې ګورم په غفلت کې واقع نش ډیر انسان په غفلت کې واقع شي نو کعب سے ورته ویلي والذي نفس بيده زما د قسم په اقصا باندې چې زما د نفس هغه پلاس کې د جهنم یو ورسه وان لجهنم د جهنم د لپاره فورز قیامت د شي سخت आवाज وي چې هیڅ یو نږدې ملائکه هیڅ یو نبی هغه په پات نه کړی شي مگر ټول بری زنګونانو باندې پریوشي د جهنم دور د غلزار چې کله ووري ملائک بم پریوزي وان بیا بم پریوزي حتی تر دې پورې چې ابراهيم عليه السلام بم پریوزي او دا خبر ابراهيم عليه السلام کوي چې رب نفسي نفسي يلا زما د خیال ساته زما خیال ساته د بل چې هغه وګوره پیغمبرم بیا پاکي دنیا کې نشي کولای د جهنم د غلزار چې کله ووري او بیا محمد رسول الله ویلي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا الى عملك وکچرته ستاسو عمل سره د ابي انبيو عمل یو ذکر شته بده شي ګمانو کې چنن زغر کېږي موجي شرطم کامیابی نه مند کو د ابي انبيو عمل نو دلیل به دې باندې چې د جنت نعمتونه هغه د احادیث کې رسول الله تشریح کړی دي او به نو په دې آیات کې الله رب عزت دا خبره ذکر کړه او من یطع الله ورسوله چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه الله به داخل کې باغون لره چې روان به داخله نهرونه او چې مخ وړو د الله او د الله د رسول الله بدل عذاب ورکي عذابا الیم رب العالمین موږ تاسو جنت را نصیب کړي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه الله به داخل کې باغون لره چې روان به دغه نهرونه او چې مخ وړو د الله او د الله د رسول الله بدل عذاب ورکي عذابا الیم رب العالمین موږ تاسو جنت را نصیب کړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین